ټوله ورځ یې تېره په منبر کړله او اوس یې دا کړې او ناشاده شوې. کوم په نامه د خدای چې بخښونکی او مهربانه دی. درنو ملګرو مینوالو کتونکو السلام علیکم ورحمت الله وبرکاتو. د اسمان ستوري د پاڼې نه ستاسو ورور ستاسو ملګری عزت افریدي په ادبي مرکه کې حاضر یم او دلته باړې ته راغلی او دلته زموږ سره ډېر ګران او محترم ښاغلی نسیم افریدي صاحب دی چې ډېر خوندور کلام لیکي او ډېر ژور خیال لري. نو وخت مو ډېر نه اخلم، راځئ چې اول ورته په پروګرام کې هرکلی وایو. نسیم افریدي صاحب په پروګرام کې درته هرکلی او ستړي مشي وایو. ډېره مننه عزت صاحب، اول د توسې د مظهر ورور، بلکې مونږ شکریه ادا کوو، مننه م ادا کوو د تاسو دغو هڅو چارو له مونږ په تندي کې یوه ښه رڼا محسوسوو. الله دې وکړي چې تاسو د هڅې چارې همدغسې صمیمې وي او انشاءالله چې وي بیا صمیمې. الله ژوندي لره. ډېره ډېره مننه، تشکر. ډېره مننه مینوالو کتونکو. د نسیم افریدي نه بیا خوندور کلامونه هم وروسته تپوسونه به ترې هم کوو. زموږ د پاڼې مینوالو سره ټول اول خو ځان معرفي کړه. مننه عزت صاحب، نامه مې نسیم دو، په قام برکم برخیل یم. ډېره مننه مینوالو کتونکو. د نسیم افریدي تاسو سره خپله پېژندګلي وکړه او زه وایم چې په شروع کې موږ د پاڼې مینوالو سره کلام شریک کړو، ډېر خوند وکړي. د غزل مطلع ده چې په محبت کې چې اختیار سړی گزار کړي، محبت کې چې اختیار سړی گزار کړي لکه زغره او تلوار سړی گزار کړي او کله کله خاموشي وي ترېنه غوره، کله کله خپل گفتار سړی گزار کړي او هرې سختې ته ولاړ لکه د غره وي، هرې سختې ته ولاړ لکه د غره وي خو د سترګو یو گزار سړی گزار کړي. هرې سختې ته ولاړ لکه د غره وي خو د سترګو یو گزار سړی گزار کړي و هغه چم کې بادشاهي د لپټو وي په کوم چم کې چې دستار سړی گزار کړي. هغه چم کې بادشاهي د لپټو وي په کوم چم کې چې دستار سړی گزار کړي. دغه بم دی چې زما په سر راوویشت، دغه بم په هندوبار سړی گزار کړي. دغه بم دی چې زما په سر راوویشت، دغه بم په هندوبار سړی گزار کړي. نه چې مینه څوک د خپلې مور که هیره، نه ښېګړې چې د پلار سړی گزار کړي. نه چې مینه څوک د خپلې مور که هیره، نه ښېګړې چې د پلار سړی گزار کړي. لونګین لکه د بنګو د نسیمه، د دنیا د هر یو کار سړی گزار کړي. د دنیا د هر یو کار سړی گزار کړي. مننه، ډېر خوندور، ډېر اعلی کلام مینوالو کتونکو تاسو یې کلام واورېدو، ډېر ښکلی اعلی کلام و. نسیم صاحب موږ سره په خپله ژبه کې په خپل ادبي سفر باندې رڼا واچوي، یعنې استاد یې څوک ته کم وخت نه شاعري کوي او کتاب باره کې چې هم موږ سره خپله خبره وکړي. عزت صاحب د شاعري آغاز ما کال 2009 نه کړی دی. شروع کې ما اصلاح د استاد حاجي جان اکبر صاحب نه اخیستې وه، بیا مې د استاد بېوس افریدي نه واغوسته. تر دې دمه مې یو کتاب د بلندره په نوم چاپ دی چې په کال 2014 کې چاپ شوی و. اوس دویم کتاب مې بدرګه په نوم پریس کې پروت دی. یو کتاب مې د افسانو دی چې هغه هم په پریس کې پروت دی. د هغې د میلانه ما نه ده خوښه کړې. دې نه علاوه بیا ما ډېر زیات مضامین لیکلي، په نثر کې مې کار کړی، بیا په خپلو اسلافو مې هم لیکل کړي دي، مقالې مې هم لیکلي دي او هغه هم که راغونډوم نو د هغې نه هم یو کتاب برابرېږي. دې نه علاوه بیا مې درېیمه شعري مجموعه خپله منظوم کلام چې کوم ده هغه هم بس لږه پاتې ده، انشاءالله چې هم برابر شي. ډېره مننه مینوالو، تاسو اورېدل پښتو له ډېر کور کړی او ډېر نور به هم په مخ کې وړاندې داسې کور کوي پښتو دپاره. نو زه یم چې یو بل کلام هم موږ مینوالو سره شریک کړو، ډېر ښه. د غزل مطلع وایي چې دلته یو وجود چنار پروت دی، دلته یو وجود چنار پروت دی، څه په ګلالې ځوانې غبار پروت دی. دلته یو وجود چنار پروت دی، څه په ګلالې ځوانې غبار پروت دی. اوس یې دا مناره پورته کړه، اوس یې دا مناره پورته کړه، اوس یې په مرۍ باندې تلوار پروت دی. اوس یې دا مناره پورته کړه، اوس یې په مرۍ باندې تلوار پروت دی. څومره چې فضا د امن ګرمه شوه، څومره
چې فضا د امن ګرمه شوه هومره په دې لارو کې اوس ډار پروت دی څومره چې فضا د امن ګرمه شوه هومره په دې لارو کې اوس ډار پروت دی و زار د پټکي له دغو ولونو شم پڼ لکه په سر د خمار پروت دی زار د پټکي له دغو ولونو شم و پڼ لکه په سر د خمار پروت دی و بیا خپل ځواني مرګ به باله تلی دی بیا خپل ځواني مرګ به باله تلی دی پړ مخې نسیم یې په مزار پروت دی ډېر الله ډېر خوندور کلام مینهوالو کتونکو مونږ هم ته خوند اخیسته تاسو به ته هم خوند اخیستی وي نسیم صاحب ته دنیايي زده کړه څومره عزت صاحب د مو زده کړه په پرایویټ توګه اوس تر 12 پورې رسېدلې ده ډېره مننه نسیم صاحب وخت څنګه تېر شو څنګه تېرېږي نو ما ژوند چې څومره هم تېر شوی دی تر دې دمه اګر چې ډېرو اذیتونو نه پکې راتېر یم ډېر تنګ دستې مصیبتونه او غمونه مې ولیدل خو بیا هم په دې حال زه د الله نه ډېر شکرګزار یم الحمدلله ډېره مننه نسیم صاحب زه خو یم چې موږ د پاڼو مینهوالو سره بل کلام هم شریک کړو ډېر خوند وکړو مطلب چې ژوند لکه هما به یې بېیاره وي ژوند لکه هما به یې بېیاره وي برخه ازلي چې د چا خواره وي او ځان لکه ماشوم به زغولوه ورته ځان لکه ماشوم به زغولوه ورته هر ځای کې یاران به دی بېشماره وي څوکه معما یمه د صبر خو څوکه معما یمه د صبر خو وهر په میخانه کې مې بېواره وي او هغو له به څه وایم چې څنګه یې هغو له به څه وایم چې څنګه یې ژوند یې چې بې موره و بې پلاره وي او چېرته یې چې لنډه تنګه ووینې هغه به ضرور د جومات لاره وي چېرته یې چې لنډه تنګه ووینې هغه به ضرور د جومات لاره وي او دلته بادشاهي زما په زړه کوي هلته کې د حورو به سرداره وي دلته بادشاهي زما په زړه کوي هلته کې د حورو به سرداره وي او دغه تقوادار نسیمه وګوره دغه تقوادار نسیمه وګوره ونه د ایمان به یې بیماره وي ونه د ایمان به یې بیماره وي دغه تقوادار نسیمه وګوره ونه د ایمان به یې بیماره ډېر خوندور ډېر الله کلام و مینهوالو کتونکو تاسو واورېدو ته نو نسیم صاحب خبر شعرونو په اړه تاسو څه رایه ده عزت صاحب دا خو یوه داسې پوښتنه ده چې دا په لنډو لفظونو کې نه راغونډېږي ځکه چې که بیا مونږ په دې هکله راڅونو مونږ به آغاز د جدید ادب نه کوو چا چې جدید ادب آغاز کړی دی او کلاسیک ادب یې تکمیل ته رسولی دی هغه امیر المتغزلین امیر التغزل بابای جمالیات ستر بابای غزل امیر حمزه خان شینواری رحمت الله علیه چې هغه د یو پل حیثیت لري د کلاسیک ادب او د جدید ادب ترمنځ د ده نه علاوه بیا هغه د حمزه بابا یو شعر دی چې د خیبر له غرونو لمر د شعر وخوت چې خورې یې پلوشې تر هندوستان حقیقت دا دی چې د خیبر د ادب معیار هم ساتلی شوی دی او هغه چې کوم غزل یو بلکې زه به دا ووایم چې په دغه خاوره باندې غزل پښتون شو غزل په باندې زلمیتوب ته ورسېدو غزل د زلمیتوب پګړې په دغه خاوره باندې سر شوې ده بلکې دا خبره به ورسره وتړم چې تر ډېر نږدې محدود وخت پورې د پښتو غزل د فارسي د اسلوبو نه و آزاد شوی ښه د پښتو شعرا شته خو هغه هم چې کوم و د فارسي د ادب نه متاثره و بلکې زه به دا ووایم چې هغه شعرا غزل د پښتو په توریو راوړلو باندې یو ایبي ذهن چې ګڼلی د پښتو د ژبه لږه شډاله وه شډاله یې ګڼله خو حمزه بابا د پښتو توري ورته راوړل اوښکې یې پښتنې کړې او جرګې یې ننواتې او داسې پسې څه نو ټول په پښتني اقدارو په لفظونو یې غزل ونازولو چې غزل یې په باندې پښتون کړو هغې نه بعد بیا چې کومه سلسله وخت په وخت د پښتو ادب څرګند کړل
تر استاد خبر افریدي پورې د حمزه بابا چې کوم هغه د غزل پایا او مقام بالکل برقرار ساتلی شو د هغې نه بعد بیا لږ غونتې کې د سلسله تم شوه خو کمه شوې نه ده داسې نه په ورکېدو ده ثبات ده جذبه هم لري تخیل هم لري و تغزل هم لري تخلیق هم لري و ډېره ژورتیا لري یو پهچان لري یو مرکزي خیال لري نو د هغې نه بعد بیا د مونږ د خلکو ځینې شاعري د ځینې لیک تر خلکو ونه رسېدو چې هغه انقلاب دغه سیمه وواله په دې کې ډېره شاعري ضایع شوه خلک د اقتصاد د نشتون ښکار شول خلک کډوال شول د چا شاعري ضایع شوه چا وس نه کېږي نو لهذا د خیبر د ادب معیار ساتلی شوی رای او د خیبر ادب همغه معیار لري خو افسوس دی چې تر خلکو نه رسیږي لا رسېدلی نه یم مخکې په یوه مرکه کې دا وینو کړې وه چې نه یار دوست د لارې د انتخاب رسېدلی دی نه د فنکار د لارې رسېدلی دی نه د کتاب په شکل کې رسېدلی دی نه د یوې تذکرې په شکل کې رسېدلی نو اوس هم شته دی ډېر درانه او مهذب بلکې د یو د خپل مرکزي خیال خاوندان پکې شته دی ډېره مننه تاسو چې د خبرو شعرونو باره کې کومې خبرې وکړې نو بالکل همدغه خبره ده نو زه یم چې موږ د پاڼې مینهواله سره بل کلام هم شریک نو ډېره ښه غزل مطلب چې ښکته مې گذار شي حوصله د شپې ښکته مې گذار شي حوصله د شپې نه څه کې چې هغه شي خفه د شپې ښکته مې گذار شي حوصله د شپې نه څه کې چې هغه شي خفه د شپې او پرېږده مخ په زلفو کې چې پټ نه کړې پرېږده مخ په زلفو کې چې پټ نه کړې ښه ښکاري چې بالا ویډیو د شپې پرېږده مخ په زلفو کې چې پټ نه کړې ښه ښکاري چې بالا ویډیو د شپې او ژوند کوم په داسې معاشره کې زه ژوند کوم په داسې معاشره کې زه سر له مې پرته وي ته موچا د شپې ژوند کوم په داسې معاشره کې زه سر له مې پرته وي ته موچا د شپې او ټوله ورځ یې تېره په منبر کړله ټوله ورځ یې تېره په منبر کړله اوس یې دا کړې ده نشه د شپې ټوله ورځ یې تېره په منبر کړله اوس یې دا کړې ده نشه د شپې و تا خو په رڼا ورځ خونې ورانې کړې تا خو په رڼا ورځ خونې ورانې کړې و غله کوي ورانکار یا ګله غلا شپې تا خو په رڼا ورځ خونې ورانې کړې و غله کوي ورانکار یا ګوره غلا د شپې او تا چې نن په براندو ورته وکتل جوړه په نسیم دې کړه غرمه د شپې ډېره مننه ډېر خوندور ډېر الله کلم مینهوالو کتونکو تاسو وکتل چې یو کلم یې تر بل کلم نه ښکلی دی نو زه یم چې نسیم صاحب زموږ د پاڼې مینهوالو په اخر کې څه پیغام شریک کړه مننه قربان زه خو اکثر د یو پیغام ورکوم د حمزه بابا یو شعر دی وی چې هیڅ اسره مې بې له خدایه پاتې نه شوه چې مې غیر ورته اسره کړه بې اسرې شوه موږ به خپلې پښتو ژبې لا د پښتو ژبې خدمت لا د هغې ودې لا د هغې د ارتقا لپاره به موږ په خپله ودار دا موږ په غیرو نه سپارو غیر ځکه چې کله هم نه غواړي چې دا پښتو ژبه د پرمختګ وکړي د ارتقا په لور دې روانه شي باید چې دې د پرمختګ د ارتقا په هکله موږ د مینې د ورورولۍ د یووالي د اتفاق او د اتفاق په ټغر کښېنو ځکه چې دا ژبه موږ د ګاټې ګوټې او تجارت ژبه یې وګرځوو نو لهذا زه غوښتنه کوم پیغام مې دا باید چې خپلې ژبې له په خپله ودرېږو او د هغې ذمه موږ غیر ورته ونه سپارو تاسو ټولو ډېره ډېره مننه تشکر ډېره مننه نصیب صاحب بیا هم ته په اخر کې ډېره مننه کوم چې موږ له وخت ورکړو مینهوالو کتونکو تاسو هم ډېره مننه کوم چې ته د زموږ سره وو مینهوالو کتونکو چا هم زړه غواړي چې د خوان رنګ ډاک محفلونه د ختم شي خو دېر شي خپل حدود یې موږ ساده وي چې تاسو له شاعران ملګري شیشه باندې وړاندې کوو زموږ سره کیمرامین رفعت افریدي خپل قربای عزت افریدي لا ورکه اجازه د لوی الله پامان